د کلي خلکو خو ما له اسپه رانکړه، زه مړ شوم او له مانه چوډیل جوړه شوه. زه به اوس د دې کلي خلک نه پرېږدمه، زه به د دې کلي خلک یو یو خورمه. او یو خوا خو زما د موټر سایکله هر وخت خراب وي، کار نه کوي. زه پکې کونه وهمه خو دا هر وخت مخکې نه ځي، هر وخت خراب وي. زه چرته کې ځمه او ځان له یو خر ګورم. ای سړیه، زه تا پسې راغلی یمه، ته ما ته خپله اسپه راکه. زما موټر سایکل خراب دی نو زما ریز دی، ته ما ته خپله اسپه راکه. ماله دې که اسپه راکړله زه به پرې ریز وګټم او تا ته به ډېرې پیسې درکړم. ای غریب سړیه، تا سره د 1 روپۍ درک نه لګي او تا راغلی له مانه د ریز لپاره اسپه غواړې. دا به څه کېږي، دا خو سبا زما د ریز اسپې منډه ده. زه به څه کوم، زما سره خو اسپه نشته. زه به ځان له یو خر وګورم، خر به له ځان سره بوزم، ښه خوراک به پرې وکم او ریز به هم پرې وکمه. ما خو ځان له خر اخیستی دی، زه به له تاسو نه دغه ریز ګټم په خر باندې. زما ډېر قوي خر دی، زه به تاسو نه دغه ریز خامخا ګټم. دا وګوره، دا وګوره، دا د غریب سړي ځان له خر راوستی دی او په خر باندې له موږ نه ریز ګټي. دا وګوره، دا خو ډېر کم عقل دی، په خر باندې لاس څخه ریز ګټي. خر خو تا نشي وړی، هغه خو خپل ځان نشي وړی، تا به څنګه یوسي؟ تا پکې ځان له خر راوستی. تاسو خو زما په خر پورې خندا کوئ، خو دغه خر به له تاسو نه دغه ریز ګټي. تاسو به بیا ګورئ، دغه ډېر داسې زړور خر دی، دا به له تاسو نه نن ریز ګټي. تاسو به ګورئ بیا. ګل الرحمن په خپل خر باندې کینی، خو خر دا نه وایي چې زه به له خپل ځای نه وخوځېږم. خپل ځای باندې خر همدغسې ولاړ وي، له خپل ځای نه نه ځي. هغه نور کسان چې اسپې ورسره وي له خپل ځای نه لاړ شي او ډېر په چټکۍ سره روان وي، له ګل الرحمن نه مخکې شي او خپل هدف ته ورسیږي او دغه ریز هغوی وګټي. ګل الرحمن په خپل ځای کې همدغسې له خپل خر سره ولاړ وي او هغه خر هم ورته ولاړ وي، ځکه چې دوی په دغه ریز کې پاتې راغلل. ګل الرحمن ډېر زیات خفه وي، ځکه چې ګل الرحمن هغو کسانو ته وویل چې دغه ریز به زه تاسو څخه په دغه خر باندې نن ګټم. ګرانو دوستانو، دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او د بلې داسې خوږې ویډیو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب